د لیور اورېندارې لنډې کیسې قدرمنو اورېدونکو ستړي مه سئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله له عبرت او دردنه ډکه کیسه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره مل پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. په یو ښار کې دوه ورونه اوسېدله. څه موده وروسته مشر ورور له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ چې د مور او پلار یوازینۍ لور وه. د وخت په تېرېدو سره د نجلۍ مور او پلار دواړه وفات شول. د نجلۍ خاوند یو څو ورځې وروسته بل ښار ته د مزدورۍ لپاره اراده وکړه. له ډېر فکر نه وروسته یې دا پرېکړه وکړه چې خپله مېرمن به خپل وروره سره پرېږدي، ځکه چې خسر او خواښې یې دواړه وفات شول او مېرمنې یې نور خپلوان هم نه درلودله. نوموړی پر خپل ورور باندې ډاډه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث ته یې خاصه پاملرنه ونه کړه چې فرمایلي یې دي لیوار مرګ دی. خپله مېرمن یې ورور سره پرېښوده او سهار وختي په سفر روان سو. څو ورځې وروسته لیوار خپلې ورېندارې ته په بد نظر وکتل او نوموړي څخه یې د بدکارۍ غوښتنه وکړه. ورېنداره یې یوه ډېره هوښیاره او دینداره ښځه وه. د خپل لیور غوښتنه یې په کلکه رد کړه. لیور ورته وویل زه به تا بدنامه کړم او یا مې غوښتنه ومنه. ورېندارې یې ورته وویل ته چې هر څه کوې زه به هیڅکله دا ناوړه غوښتنه ونه منم. د وخت په تېرېدو سره د ښځې خاوند راغلی. ورور یې چې کله سترګې ورباندې ولګېدې ورته وویل ستا مېرمنې خو ما نه د بدکارۍ غوښتنه وکړه او ما یې خبره ونه منله. د ښځې خاوند چې دا خبره واورېده پر ځای د دې چې د خپلې ښځې نه پوښتنه وکړي خپله ښځه یې طلاقه کړه او له کوره یې وشړله. ښځې بېچاره بله لاره نه درلوده. له ښار نه روانه سوه او بل ښار ته ورسېده. په لاره کې یې یوه جونګړه تر سترګو سوه. دروازه یې ور وټکوله چې یو بزرګ عبید ورته راووتی او پوښتنه یې ترې وکړه چې څه غواړې. ښځې خپله کیسه ورته وکړه چې داسې ظلم را سره وسو. عبید ورته وویل سمه ده هیڅ خبره نسته، راځه زما یو ماشوم دی د هغه روزنه وکړه، زه به تا ته تنخوا درکوم او همدلته واوسه. ښځې د عبید خبره ومنله او د ماشوم په روزنه یې پیل وکړ. د یادونې وړ ده چې عبید یو بل خادم هم درلودی چې د عبید خدمت به یې کاوه. دا چې ښځه ډېره ښکلې وه نو یوه ورځ خادم د بدکارۍ غوښتنه ترې وکړه. ښځې ورته وویل ما د بدکارۍ د نه کولو په خاطر خپل خاوند د لاسه ورکړ، نو ستا غوښتنه به څنګه ومنم؟ خادم پاڅېد او ماشوم یې وواژه. کله چې عبید راغلی خادم شیطانت ورته وکړ چې ښځې خو ستا نازولی ماشوم وواژه. عبید ډېر په قهر سو او ښځې ته یې 2 دیناره ورکړل او بخښنه یې ورته وکړه چې نور دې الله در سره پوسي، نور زما له جونګړې نه لاړه سه. ښځې 2 دیناره ورسره واخیستل او حرکت یې وکړ. په لاره کې یو 5 کسانو یو قرضدار رانیولی دی او وهي یې. ښځې پوښتنه ترې وکړه چې دا ولې وهي؟ هغوی ورته وویل زموږ 2 دیناره قرض ورباندې دی. ښځې له جیب نه 2 دیناره راویستل او ور یې کړل. قرضدار یې له وهلو نه خلاص کړ. بیا یې قرضدار ته خپله کیسه ټوله وکړه چې داسې تکلیفونو سره لاس او ګرېوان سوی یم. قرضدار ورته وویل زه به ستا احسان هیر نه کړم، زه څه خدمت درته کولی سم؟ ښځې ورته وویل راځه چې له دغه پاسید ښار څخه لاړ سو، بل ځای به ژوند ته ادامه ورکړو. قرضدار ورسره ومنله او د سیند په لورې روان سول تر څو چې په کښتۍ کې بل ښار ته لاړ سي. کله چې کښتۍ ته ورسېدل قرضدار ښځې ته وویل ته ورجګه سه، زه هم درځم لږ ضروري کار لرم. ښځه په کښتۍ کې کښېنستله او قرضدار کښتیوان ته ورغلی تر څو چې د ښځې د احسان بدله ورکړي. کښتیوان ته یې وویل دا زما وینځه ده او خرڅوم یې، ښکلا خو یې خپله وینې، نو زر کوه پیسې یې راکړه. کښتیوان هم د قرضدار خبره ومنله. د ښځې قیمت یې ورکړ. نور قرضدار پښې سپکې کړې او ښځه یې یوازې کښتۍ کې پرېښوده. کله چې کښتۍ روانه سوه نو ښځې د قرضدار پوښتنه وکړه چې هغه چیرې دی؟ کښتیوان ځواب ورکړ چې ته خو زما وینځه یې، ستا بادار ته مې پیسې ورکړي دي، نور ته زما په واک یې، هر څه چې درته وایم هغه به کوې.
بیا په کښتۍ کې ناست سپرلیو چې تجاران ول له ښځې نه د بدکارۍ غوښتنه وکړه. ښځه هکه پکه حیرانه سوه او له ځانه سره یې سوچ وکړ چې دا څنګه کیسه سوه. د بارانه تښتېدمه تر ناوې لاندې مې شپه سوه. یو ځل یې بیا کلک عزم وکړ چې په هیڅ صورت به د دې غوښتنه ونه منمه. نو د تجارانو غوښتنه یې رد کړه. تجارانو ډېر ټینګار وکړ چې خامخا به زموږ غوښتنه منې. اخر چې نه سوه ښځه یې په زور مجبوروله چې په دغه وخت کې یو الهي توپان راغلی. کښتۍ یې د ساحل په لورې واخیسته او ټوله سپرلي غرقه سوه، خو یوازې ښځه ترې بچاو سوه. په دغه وخت کې باچا له خپلو وزیرانو سره ساحل ته په چکر راغلی و. په ناڅاپي ډول یې سترګې په ښځه ولګېدې. بیا یې خپلو عسکرو ته امر وکړ چې ښځه راولئ. کله چې ښځه راوستل سوه نو باچا پوښتنه ترې وکړه چې دلته څه کوې. ښځې باچا ته خپله ټوله د مظلومیت کیسه وکړه. باچا د نوموړي زړه بوږنونکې کیسې ډېر غمجن کړ. بیا یې د ښځې دپاره ځانګړی ډاکټر راوغوښتي او په ښه توګه یې درملنه ترسره سوه. په پای کې باچا له ښځې سره واده وکړ او بیا یې د نوموړي په غوښتنه د نوموړي مخکینی خاوند، لیوار، عابد، د عابد خادم او قرضدار را پیدا کړل او د ټولو خلکو مخکې یې مجلس دایر کړ. په دغه وخت کې ښځه راجګه سوه او مخکیني خاوند ته یې وویل: ته ملامت نه یې، ځکه چې ورور دوکه در کړې ده نو ته مې بخښلي یې. بیا یې لیوار ته وویل: ته به په دروغ وهل کېږې ځکه چې تا پر ما باندې تهمت لګولی دی. بیا یې عابد ته وویل: ته هم بې ګناه یې او ما بخښلي یې ځکه چې خادم دروغ درته وویل. وروسته یې بیا د عابد خادم ته وویل: ته به قصاص څې ځکه چې تا معصوم ماشوم وواژه. او په پای کې یې قرضدار ته وویل چې ما تا سره احسان وکړ او تا واده را سره وکړه چې زه به ستا د احسان بدله درکوم. آیا زما د احسان بدله همدا وه چې زه دې په وحشي ځناورانو خرڅه کړم؟ قرضدار له ډېره خجالته څخه سر کښته اچولی و. بیا یې ورته وویل: تا به زندان ته ولېږم ځکه چې ما سره دې غدر وکړ. په پای کې باچا خپلو عسکرو ته امر وکړ د ښځو ټولو فیصلو ته د عملي بڼه ورکړل سي. عسکر راجګ سول، د باچا امر یې پر ځای کړ او بیا ټول په خپله مخه روان سول. باچا او ښځه یې هم خپلې ماڼۍ ته راغلل او د خوشحالۍ ژوند یې پیل کړ. ښځې د الله تعالی ډېر شکر ادا کړ او ویې ویل چې ای زما ربه، ما ستا یو امر قبول کړ چې خپل ځان مې پاک وساته او تا پر ما باندې احسان وکړ او زه دې د باچا مېرمنه کړم. قدرمنو اورېدونکو، دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا د الله په امان.